ژوند او زده کړه. د آبادۍ غږ. اختر یوه لویه خوشحالي وي چې زړونه اخلي پرې د عمر پیوندونه. اختر په منډه منډه راغی، ورکړې نجونې د ډوډۍ په تمه دینه. درنو اورېدونکو، سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. تاسو به هم وایئ چې ما نننۍ خپرونه ولې په لنډیو پیل کړه؟ دا ځکه چې اختر را روان دی. هغه کسان چې د زوم له کورنۍ څخه د ډېر اختري یا عیدي غوښتنه کوي، د دوی دا کار کومې ستونزې پیدا کوي؟ حتی په دو حالت یې ورته ولم چې بیخي په پرېښولو یې رضا شوم. د دغو ستونزو علتونه کوم دي؟ څنګه کولی شو له دغو ستونزو څخه مخنیوی وکړو او ګټه به یې څه وي؟ د آبادۍ غږ په دې خپرونه کې همدا پوښتنې ځوابیږي. کله چې یوه نجلۍ کوژده کوي، نو د کوژدن کورنۍ په کوچني او لوی اختر کې ځینې د سینګار توکي، جامې، ګاڼې، پایزار، تازه او وچه میوه، کیک او کلچې او داسې نور څیزونه ورته اخلي. او معمولاً له اختره څو ورځې مخکې یا هم د اختر په ورځو د زوم د کورنۍ لخوا د نجلۍ کره وروړي. خو شته داسې کورنۍ چې دغه دود د زوم لپاره ستونزمن کوي او د زوم له کورنۍ څخه د ډېر اختري یا عیدي غوښتنه کوي. دا چې د دوی دغه کار د کومو ستونزو سبب کیږي، په همدې اړه زموږ همکارې سپوږمۍ مایا له څو کسانو سره مرکې کړي دي، په ګډه به ورته غوږ شو. نوم د کوم ځای اوسېدونکی؟ نوم مې کیهان دی، د خوشحال خان اوسېدونکی یم. مجرد یا که متأهل؟ نامزاد یم فعلا. څومره وخت له کوژدې کېږي؟ یو کال. اختر یا په عامه اصطلاح عیدي د وروړې ده او که نه؟ پر اوسه کالم وروړله لوی اختر کې. کله خو به داسې نه وي شوي چې خسرخېلو د زیاتې عیدي غوښتنه درڅه نه کړې وي؟ موږ چې کله عیدي وروړله نو څه و نو څه لږ لږ مشکلاتونه پیدا شول، خفګان پیدا شول په همدو لوړو تقاضا، لوړو غوښتنو باندې، او د هغوی غوښتنې لږ زیاتې وې او د موږ دومره وس نه و. څنګه خفګانونه وو؟ ویلې چې دا ښه شیان هم نه دي راوړي، په زړه پورې شیان هم نه دي راوړي، دا به دې هم نه راوړل، ضرور نه و چې دا دې راوړي وای. په دو خاطر څه نه څه خفګانونه ترمنځ شول او زه خپله هم خفه شولم په دو کال، او نامزاده مې هم ډېره خفه وه، ډېر وخت خبرې ورسه نه کولې. د موږ مشرانو همدا خبره یې لږ غټه کړې وه په دې خاطر. نوم د کوم ځای اوسېدونکی؟ محمد فهیم مایار یم، د کابل اوسېدونکی یم. فهیم، ستا له نظره هغه ځوانان چې کوژده شوي دي او فرمایشي عیدي د کوژدنې لخوا هم د کورنۍ لخوا یې ترې غوښتل کېږي، دا د ځوانانو دپاره کومې ستونزې جوړوي؟ دا خو والا ډېرې زیاتې ستونزې خلکو ته جوړوي. ته خپله کوژده شوی؟ زه خپله هم کوژدن یم فعلا، خو پروسه کال ما کوژده وکړه. کله چې عید راغی به ما ته ویل چې موږ دا رواج دی چې یا به ته موږ ته پسه راوړې یا به د نوې په خاطر په غټ مال کې سهم اخلي، او بیا به د هغې ته څنګ نور عیدانه به هم نوې ته وروړل. یو مریض هم په کور کې درلود، دا ټولې پیسې هم په هغو مصرف شوې. کله چې نو دا مې ونه شوی کړی چې زه دوی ته عیدي وروړم، بیا بعد عیده ما ته ډېر پیغورونه ورکول، یعنی ډېر خلق مې ورتنګ کړی و او ډېر داسې پریشانه وم ورته. حتی په دو حالت یې ورته ولم چې بیخي په پرېښولو یې رضا شوم. تر اوسه پورې هم ډېر سختې ورځې تېرې کړې او دوی سره ډېر په سختو ورځو کې اوس هم باندې یم، خو تر اوسه هم ماته پیغورونه ورکوي. زما له یاره ګیله کېږي، د لوی اختر مبارکي نه راکوینه. وام اورېدل هغو کسانو چې د ډېر اختري غوښتنه کړې وه، زوم او کورنۍ له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي وو. د یو شمېر کسانو په وینا د دې لپاره چې د خسرخېلو غوښتنه پوره کړي پیسې پور کړي وې. د لویانو ترمنځ بحثونه، جنګونه او خفګانونه رامنځته شوي وو، او یو شمېر نور ځوانان بیا له خپلې کوژدې پښیمانه وو. خو ولې یو شمېر خلک د زوم له کورنۍ څخه د ډېر اختري غوښتنه کوي؟ په دې اړه به د څو کسانو خبرې واورو. علت یې د دوی همدغه رواجونه وو او زما خپله ناچاري وه، ځکه چې زموږ ډېرې پیسې په کوم مریض مو چې درلوده په هغې ولګېدې او نورې پیسې را سره نه وې، او بل علت یې د کورنۍ اقتصادي حالت هم و. دوی د یوې شتمنې کورنۍ څخه وو، ډېر لوی کاروبار یې درلوده، ولې زه بیا د یو متوسط او عادي کورنۍ څخه وم او یو عادي ژوند مې درلوده.
نوم مې مرضیه ده، د ننګرهار ولایت څخه. په اختر کې دغه ډېر اخترای غوښتل. البته دا دې لپاره دا کار کوي چې زما لور باید په همزولو کې سرلوړې اوسي. دا زموږ پخوانی رسم او رواج دی او تر اوسه پورې ادامه لري. دا مور او پلار غواړي چې د خپلو اولادونو قدر د همزولو په منځ کې زیات کړي، لورګانې کمې رانشي. وجه دا ده چې ډېر اختري ته اوسني ځوانان خصوصا نجونې ډېر دې ته اهمیت ورکوي. یو دا ده چې د دوی د پوهې کموالی، او بل دا چې یو بل سره مقایسه اکثریت کوي. کله چې یو ته یې راوړي وایي بل ته یې رانوړه، کاکا لور ته یې راوړه، د عمه لور ته یې رانوړه، دا مسایل یا ما ته یې رانوړه هغوی ته یې راوړه. دا خبرې ډېرې مطرح کېږي. درنو اوریدونکو، تاسو د آبادۍ غږ خپرونه اورئ چې موضوع یې د زوم له کورنۍ څخه د ډېر اختري غوښتنې په اړه ده. دا خپرونه د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړیږي. که زموږ د دې یا نورو ښوونیزو خپرونو په اړه کوم نظر یا وړاندیز لرئ، نو زموږ له همکارانو سره یې د ټلیفون په دې شمېره شریک کړئ: 0 پخواني دودونه، ناسم رواجونه پالل، خراب اقتصادي وضعیت، ناچاري، کورنۍ ستونزې، پرتلنې او نورې علتونه وو چې خلکو یې یادونه وکړه. خو پوښتنه دا ده چې څنګه کولی شو دغه رواجونه اسانه کړو او له دغو ستونزو مخنیوی وکړو. که مخنیوی وشي نو ګټه به یې څه وي؟ په دې اړه زموږ همکارانو وحیدې صابر او سپوږمۍ مایار له څو کسانو سره مرکې کړي، په ګډه به یې واورو. نوم د چی دی او د کوم ځای اوسیدونکی؟ نوم یې نازیلا دی. نازیلا، کوژده دې کړې او که نه؟ کوژده مې کړې. څو کاله دی د کوژدې نه کېږي؟ دا 3 کال دی. تر اوسه هم نامزد یې؟ نامزد. خسرخیل بیا عیدي، نوروزي او دا شیان درته راوړي او که یا؟ هغه یې راوړي، زه یې نه غواړم. خپل نامزد سره هم دا خوشحاله یم چې بې ځایه مصرفونه به نه کوو، بې ځایه رواجونه به نه کوو، داسې په د عادي ژوند کې خوشحاله یم. دا مې خبر منلی، قناعت یې کړی، ما مې خپل فامیل ته قناعت ورکړ. دا چې تا ته عیدي او نوروزي راوړي، د دې توانایي لري؟ او د دې توان لري. د تا خبره یې کوم وخت نه ده رد کړې؟ هغه راته وایي چې راوړم یې، زه ورته وایم چې نه مه یې راوړه. هغه وایي چې موږ خپل هوس ارمان لرو، مثلا بې ځایه رواجونه، دودونه او د مصرفونه به نه کوو. کورنۍ دې بیا څنګه؟ کورنۍ دې تا سره دا شی منلي او که نه دي منلي؟ کورنۍ مې په دې خاطر چې ما خوښي غواړي، ما سره منلې ده چې تاسو په خپل کار ښه پوهېږئ. د دې کار ګټه دې څه ده؟ ګټه مې دا ده چې نوزاد سره مې ډېره خوشحاله یم، په ګرانه مې یم، قرضدارېږم نه. دا یې راته وایي چې ته ډېره هوښیاره نجلکۍ یې. د ده دا خبره ما خوشحالي وي ډېره. نوم دی او د کوم ځای اوسیدونکی یې؟ نوم مې لطیفه دی. لور لرې؟ او لور لرم. نامزاده ده که مجرده؟ نامزاده ده. خسرخیلو یې داسې چې ورته وړي دي د رسمونه رواجونه در څه پالي او که نه؟ او راوړي یم دي او موږ ورته وایي چې ما یې راوړی دا رسم رواجونه په درد نه خوري، رقم چې خوشحاله وي، د خوشحالي موږ ته مهمه ده. دا یم ورته وایم چې بې ځایه مصرفونو ته ضرورت نشته. کله مې دی چې غواړي لور ته مې زمستاني، نوروزي، براتي راوړي، شیان مې ټول بند کړي. لور مې چې خوشحاله وي دا شیان نه غواړم. کوم وخت کې خپله خوښه چې شی راوړي خپله یې راوړي، که نه نور ما نه دي پې جبري کړي. په دې خاطر مې دا کار کړی دی چې سبا ورځ مې لور هغه کور ته ورځي، څو چې د قرضونه خلاصي وي، سر به سپین وي. تاسو ورور خپل ځان معرفي کړئ. زما نوم بیت الله دی، خوست ولایت. تاسو څو زامن لرئ؟ ما خپل ته بچیان دي وړکي او لاس په لورګار دي. ماشاءالله. دوی مې کاډې دي. دوی؟ او دوی کاډې نه صحیح ده. تاسو خپل زامن مو کوژده چې کړي مو وا هغه وخت عیدي مو وړي دي؟ بالکل دا مونږ وړي دي، خو په مینه په خواخه. چې مو وړي خو دې کې مونږ رقم عنعنات رسم او رواج دا کنه، او میوه شوه، وچه میوه شوه او د لاندا میوه شوه، داسې واس مطابق ډېرو وختو یې لیدې چې تاسو خپل بچیان لرئ، هېڅ مه راوړئ دلی. بالکل قناعت یې کړې ده. خو بس د حالاتو مطابق هر انسان واس مطابق کنه، لکه اوس فعل خلک داسې خاص کاروبارونه نشته کامري، نو د واس مطابق هغه بیا د مونږ د هلکانو د بچیانو په خوښه ده چې د کوم شی زبیر ډېر مني، خوند ورکوي چې هغه جانب مقابل په خوشحال شي. په خوست کې اکثره 90% جنجال نشته.
درنو اوریدونکو دا چې اسلام په دې اړه څه حکم کوي زموږ همکار مصطفی نصرت له دیني عالم سربلند حلیمي د خصوصي پوهنتون له یو استاد سره مرکه کړي په ګډه به ورته غوږ شو. حلیمي صاحب راته ووایي چې په شریعت کې د واده مصارف څه دي؟ موږ که چېرته صدر اسلام ته نظر وکړو رسول صلی الله علیه وسلم صحابه د موږ دپاره ښه یو مشال او نمونه دي الګو دي. هغې د واده مصارف ډېر کم کړل بیخي کم وي. یو په واده کې شرط چې دي مهر دی او رضایت دواړو طرفه. نور دغه غذاب مصارف له ماتون کې چې اجتماعي فسادونه ډېر په مرتب دي په صدر اسلام کې نه وو او صحابه ډېره ساده ولیمه به کله مهر به ورکړه خلاص واده به سرته ورسېدله. تاسو ویلې چې د واده شرعي مصارف فقط یو مهر دی یو ولیمه. اوس خو موږ تاسو چې ګورو په ټولنه کې داسې ملامتونکي مصارف دي. دغه له جملې نه یو دا چې هغه نجلۍ یا کوژدن تحمیلي د خپل کوژدن یا سرخیلونه ډېره زیاته یې دي غواړي. دا د اسلام له اړخه څنګه دی؟ دا خو مطیب نفس نه وي یعنی په رضامندۍ نه وي. هغه خسرګروي یا نامزاد الک مجبوری چې د شان وکړي هغه په خپل طبيعت او خپل هغه باندې دا نه کوي. اسلام د اجازه ورکوي اسو کې چې باندې دي شرطونه د شرطونه فاسده ویل کی او یا دغه غذا په مصارف د بيزای دي د اسلام باندې کړی دي د متنی بنفس نه دي د مجبوری په اساس دي. نو د خوشحالي د اسلام د لحاظ د صحیح نه ده. حلیمه سورسي پښتنه مې دا وکړه دغه اجباري دي یا په زور زیاتې دي غوښتل نوي دواړو کورنیو ته دي ګټې سي دي ډېرې زیاتې ګټې دي. اجتماعي ګټې زیاتې دي په دواړو کورنیو باندې هم د هلک په طرف باندې هم د نجلۍ په طرف. اول دا چې بې ځایه مصارف نه کېږي اقتصادي ستونزه به نه وي قرضدارۍ به نه وي سیالۍ به نه وي. د دې واده کړو نه هدف اجتماعي ژوند تأمین دي. که چېرته سړی واده په داسې حالت کې چې به قرضدار شي هغه به 15 کاله 4 کاله خپل قرضونه شي دلته به ناورین اختلافات پیدا وي. نجلۍ به د هلک نه غایب هلک به د نجلۍ نه غایب وي. په دې نتیجه کې نور بدبختۍ هم رسي بې باورۍ هم رسي او اقتصاد هم ته پښې لاندې کېږي. هغه چې اجتماعي ژوند دی او نکاح یا د واده نه هدف دی هغه هم ته سره کېږي نه مینه محبت کمیږي. پور خفګانونه ناخوالي جنگونه داوې او له کوژدې پښیمانه کېدل د زوم له کورنۍ څخه د ډېر اختري یا عیدي د غوښتنې ستونزې وې چې خلک ورسره مخ شوي وو. پخواني دودونه پالل پرتلنې اقتصادي کمزورتیا د دغو ستونزو علتونه وو چې خلکو یې یادونه وکړه. خو یو شمېر داسې کسان هم وو چې د خپلې لور راتلونکي ژوند یې په پام کې نیولی وو او د ډېر اختري له راوړلو یې د زوم کورنۍ منع کړې وه. یو شمېر نورو کوژدن شویو جوړو له یو بل سره خبرې کړې وې چې دا او دې ته ورته نور دودونه به په ډېرې اسانۍ پالي. درنو اوریدونکو دا خبرونه د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړه شوې وه. که غواړئ چې زموږ دا او نورې ټولې ښوونیزې خبرونې هم ولولئ او هم یې واورئ نو زموږ له انټرنیټي پاڼې تجلا.af څخه لیدنه وکړئ. تر بلې خبرونې مو په لوی رب سپارم.